تازه او نوې خبر. آیا تاسو خبر یاست چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی لوبډل مشر راشد خان چا کرکټ ته راوستی او څنګه کرکټ ډګر ته راغی؟ د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان پخوانی روزونکی انضمام الحق افغان ملي ټیم ته د راشد خان د راتګ کیسه کوي. وای زه چې د افغانستان روزونکی وم، د ټیم مدیر شیراغا همکار راته وویل چې یو هلک دی راشد نومیږي او زبردست بالر دی. وای ما ویل تر څو چې مې په خپلو سترګو نه وي لیدلی باور نشم کولی. وای اماراتو کې مو تمرین کاوه، راشد مو له کابل نه اماراتو ته راوغوښت او چې مې ولیده پوه شوم چې څه یو لوبغاړی دی او بیا مې ورته وویل زه درته درېږم، که آوټ دې کړم ټیم کې دې داخلوم. زه ورته ودرېدم او ده راته بال وکړ. وای د راشد ګوګلي بال ډېر خطرناک دی. وای زه یې آوټ نه کړم خو ټیم کې مې داخل کړ. انضمام په خپل یوټیوب چینل کې وایي چې د لوبغاړو د غورامي د کمیټې غړو مخالفتونه کول او نه یې غوښتل چې راشد ټیم ته راشي. هغه مهال څوک د دغه کمیټې مشر او غړی و. انضمام د چا نوم وانخیست خو ویې ویل چې د ټیم د غوره کړل شویو لوبغاړو په لیست کې د راشد نوم نه و. وایي ما ویل تر څو چې په لیست کې د راشد نوم نه وي زه یې نه منم. وایي بیا یې د زیمبابوې سفر ته انتخاب کړ او راشد بیا د ټیم دایمي غړی شو. انضمام د راشد خان د بیټینګ ستاینه هم کوي او وایي چې که زه یې روزونکی وای دی به مې ټاپ آرډر بیټینګ ته راوستی. له دې خبرو داسې معلومیږي چې شیراغا همکار او انضمام الحق راشد خان نړیوال کرکټ ته راوستی او یا یې لار ورته پرانیستې ده. کور یې ودان ژوندی دې اوسي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.